علیکم. د پی ټي وي پښتو خبرونو سره زه یم الیاس کاکړ. پر کشمیر باندې د بھارت د زور زیاتوب او قبضې شپږ اویا کاله پوره سو. نن د کنټرول لاین پر دواړو خوا باندې اوسېدونکي کشمیریان توره ورځ لمانځي. د احتجاجي مظاهره کوونکو لاروونو ترسره کیږي. بھارت پر جمهور کشمیر باندې د غیر قانوني واک ساتلو دپاره هر ډول ناوړه چارې ترسره کړي دي او د ریاست اوسېدونکي د اقوام متحده د وعدې پوره کېدلو په انتظار دي. وزیر اعظم انورالله کاکړ او د مملکت صدر ډاکټر عارف علوي په دې لړ کې په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې پاکستان په تېرو وختونو غوندې د کشمیریانو ورونو ملګرتیا کوي. د بلوچستان څخه تر اوسه 14,000 غیر قانوني بل هېواد ته افغان ته بیرته تللي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو نګران وزیر میر زبیر جمالي په کوټه کې خبري کانفرنس ته ویلي چې لومړي نومبر ډیډلاین دی. د 21 اکتوبر په رضاکارانه ډول د بیرته تلونکو مننه کوو. د لومړي نومبر وروسته په دویم پلان عمل درآمد کیږي. میر زبیر ویلي چې افغان شهریان هېڅکله زموږ نښه نه دي، نه چا سره غیر انساني سلوک کیږي او نه به کیږي. د بېوطنو په هکله په جیو فنسینګ او د ولس څخه خواست دی چې غیر قانوني مهاجرین دفاع ګوته کړي. په یو پوښتنه د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دفاع 144 د امن و امان په ترڅ کې لګول سوي دي. امن و امان زموږ ترجیح ده. د لوبو نګران صوبایي وزیر نوابزاده جمال خان رساني د لوبو د میلې پرانیستي د اسطورې د وینا پر مهال وایي چې شهید کله هم نه مري. نوابزاده سراج رساني سپورټس فیسټیول د ځوانانو د ځلانده سباوند ضمانت دی. د پاکستان او بلوچستان د ژغورنې لپاره د شهیدانو قرباني ورکړې ده. موږ د هېواد او قام لپاره هر ډول قرباني لپاره چمتو یو. هغه زیاته کړه چې د لوبو محکمې په بلوچستان کې د لوبو د ودې لپاره په زړه پورې ګامونه اخیستي دي. د ځوانانو د مثبت سرګرمیانو لپاره په دغه لړۍ دوام لري. دغه لوبه د لوبو په بېلابېلو ځایونو کې ترسره کیږي. د لوبو سکرټري اسحاق جمالي ویلي چې په بلوچستان کې ټول کال د لوبو سرګرمیانې دوام لري. هغه ویلي چې زموږ شهیدان زموږ ویاړ دي، د کومو په برکت په صوبه کې امن ممکنه سوی دی. د بلوچستان د نیب ډایرکټر محمد راشد د کوټې د چمبر اف کاپرس اینډ انډسټري وغړو ګډونکو ته په وینا پر مهال ویلي دي چې کرپشن یو ناوړه چاره ده. د دې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د صنعت او تجارت سره د اړه لرونکو په ملتیا ټولنې هر وګړي خپل کردار ترسره کړي او نیب هم د کرپشن د مخنیوي لپاره چمتو اوسي. نوموړي زیاته کړه چې کرپشن د قانوني تجارت او بیروني سرمایه‌کارۍ په لاره کې خنډ دی. نیب په تر اسې ډول سیاسي دباو لاندې نه راځي او په کرپشن کې د لاس لرونکو په ضد به کاروایي ترسره کوي. له دې سره پر څنګ کې د نیب ډایرکټر محمد راشد ارشد له ځوانانو او د ټولنې له وګړو څخه د کرپشن د مخنیوي په لړ کې د خبرتیاو ورکولو اسو غوښتنه کړې ده. د کمشنر نصیر آباد په صدارت کې د ډیویژنل انټیلیجنس کوارډینیشن کمیټې غونډه په ډېر مراد جمالي کې وسوه. په غونډه کې د ګریزۍ د مخنیوي راتلونکو هم چنډ د تیارانو او د امن و امان د صورتحال جاج واخیستل څو. د کسټمز او بیریا په ګوادر کې د نشه یي شیانو په ضد کامیابه کاروایي کړې ده. 300 کیلوګرامه نشه یي شیانو زیرمه نیولي دي. د انټیلیجنس په بنیاد کاروایي د فدي زر وسایل وکړل سوه. د ضبط سویو نشه یي شیانو په مارکیټ کې بیه لږ او ډېر 14 میلیونه کالدارې ده. په اوسمامد کې هم د بجلۍ د غلو او بیل نه ورکوونکو په ضد کیسکو اپریشن په کامیابۍ سره روان دی. د XCN ډسټرکټ په سرمشرۍ کې د اپریشن په دوران کې 22 ټرانسفارمر څخه سپلای منتقل کړل سوې ده. 22 نمایندګانو بجلۍ او د غلو په ضد FIR درج سوی دی. د بیل د ډیډکشن په مد کې 50 لکه کالدارې جرمانې لګول سوي دي. د ضلع کونسل صحبتپور لومړی د پیژندګلوۍ غونډه د چیرمین محمد علي کوسا په صدارت کې وسوه. په غونډه کې د کونسلرانو ذمهداریانو طریقاتي کارونه تر ټولو له مخه د صفایي او د اوبو د ورکولو معاملو جاج واخیستل څو. په پښین کې هم د فلسطیني ورونو د امداد لپاره کیمپ ولګول سو. د جمعیت علما اسلام له اړخه په بلوچستان کې د دویم امدادي کیمپ دی. د دوه له مخه د ډېر مراد جمالي په بېلابېلو ځایونو باندې امدادي کیمپونه ولګول سو. د JUHI د پښین امیر له اړخه د خلکو څخه په خلاص زړه د فلسطینیانو ورونو د امداد لپاره خواست کړی دی. پر دا مهال پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک اجازه د لوی الله په امان.